یونسکو په 2022 کې د خبریالانو وژنه 50 سلنه زیاته شوې. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان اعلان کړی چې په 2022 کې په ټوله نړۍ کې شپږ اتیا خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي، چې دا د 2021 په پرتله 50 سلنه ډیروالی ښایي. یونسکو یوه احصایه خپره کړې چې پکې ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 115 خبریالان وژل شوي، چې د 2021 په پرتله 45 سلنه زیاتوالی ښایي. د یونسکو د راپور له مخې تیر کال په اوسط ډول په هرو 4 ورځو کې یو خبریال وژل شوی دی. د یونسکو عمومي منشي ویلي د خبریالانو په وژنه کې د څو کلونو پرله پسې کمښت وروسته په 2022 کې په دغو پیښو کې چټک زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د یونسکو عمومي منشي زیاته کړې چې چارواکي باید د دغو جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.